السلام علیکم ټولو مرګرو ته سلامونه کوم وروره د خپل تحصیلي واړی د مشرانو او د دیرې نه ماشاءالله زما څخه خپل خوږ مشر ناست دی هنر خان لالا د رشید خان رور دی او ماشاءالله زمونږ د نیا ورارم دی د واړی خانم دی او ماشاءالله یو خو پکې د خوشحالۍ خبره ده د خو ویډیو پوره واورئ چې ماته د کور دپاره چې زه څونه کور جوړوم ځمکه هم ګفټ کړه او په داسې ځای کې چې د واړی دا ښار ته داسې ښکاري خو یوه خبره بله چلیږي چې سیدولي شاه د خال اخونزادګان یادوي چې وهلی دی نو زه خو دا وایم چې زما خو د اخونزادګانو سره هېڅ قسمه جګړه نشته وروره زه ورته احترام لرم ولې چې زما په خپله نیا د واړی د خانانو لور ده او په هغه وجه باندې موږ مشران دا وایي چې اخونزادګان زموږ عزیزان دي که نه لکه موږ ته نږدې دی بیا موږ سیدان هم یو وروره زما دیرې ته چې کوم خلک راغلو ما ته دا ووایي چې ته لایه بند کا زمونږ او ستا د اخونزاده ماما چې کومه خبره ده یوه د دیر خبره ده او د ستاسو دا خبره موږ ختمو چې هغه ستا خور او مور نه یادوي ته هغه نه یادوي دغه شاندې خلک زما دیرې ته راغلي بقایا که خبره یو سړی وایي چې زه په قوم باندې نو زه بیا سید یم که بیا یو سړی وایي چې مثال په طور زه پارټي بازۍ کومه نو دا زما د نیا وراره زما په خوا کې ناست دی چې د واړی خانان وروره د کم ځای نه د واړی حد شروع کېږي او د کم ځای پورې ده او بیا چې به بره سړی غره ته ګوري نو ټوپۍ ته ولیږي صحیح ده او دا ټول ماشاءالله زما د پلار ماماخیلي ده ښه که بیا وایي چې دا مضبوط چې مضبوط نه وی نو د نن نه اتیا کاله مخکې به زما نیکونه واړی ته د رباط نه نه تللی په دښمنۍ باندې چې په واړی کې پناه وله ورکړله دا زما د پلار دې ماماخیلو وله ورکړله په څه باندې چې زموږ نیکه نیکلی رباطو په دښمنۍ تلو او د هغې نه اوس ماشاءالله موږ څو سره یو او دغه شان مشران د اوسه پورې ما خپل خلک په میډیا نه خو ما ته به قارېده ما به د بد سړي جواب په بده طریقه کوو اوس الحمدلله کوشش هم کړی چې خپل مشران نه سره راځي د کلي د علاقې کوشش کوو چې په ښه طریقه باندې موږ د خپل مشران دنیا ته وښیو چې موږ هم وپېژني که نه چې د سیره څو پخېږي نو زما الحمدلله نه چا ګریوان ته لاس راچلی نه به یې راواچوي که یو راځي یو به ورته وردېږي که سل راځي نو 200 به ورته وردېږي او ماشاءالله زه په هغه ورځو کې چې دا مسله روانه وه نو زه د تحصیلي واړی یم او زه په کومه دیره کې چې ما د خالو اخونزاده ماما د خالو زما دا د واړی مشر دی وروره زه باقاعده د لالا سره په رابطه کې یم او چې سم خبره وه د لالا بله منډیوال دی ماشاءالله چې زموږ د دیر سره تعلق ساتي ورور دی نو لکه الحمدلله داسې څه خبرې نشتي او چې راځي نو د هغې دپاره موږ الحمدلله په هر ډګر باندې تیار یو زه خو لاول دا 10 کاله یوازې یم که نه چا مې داسې په ګریوان نه دي کړ یو ومه او اوس خو ماشاءالله زه لکه تاسو محتاجه کړم چې زه تاسو ته خپل خلک وښیم کور کلی رشتهداري اوس مخې ته تاسو ګورئ او زه به رسه ویډیوګانې شیر کوم لالا سره خیال دی بالکل بالکل سیدولي شاه ته زموږ بچی زموږ وراری که یو سړی په تا پسې په دې نیت باندې راځي چې دا سیدولي شاه یا یوازې دی یا د ده څوک نشته نو ته د لوی قام بچی ستا ډېر خلک دی او موږ که د واړی خانان یو نو موږ داسې خانان نه یو چې لکه په سړي پسې ماشین نه اخلو په دې سر یې ولو موږ په جرګه هم پوهېږو په ورورولۍ هم پوهېږو په یارانه دوستانه هم پوهېږو او په بېتمیزۍ هم پوهېږو چې یو سړی بېتمیزي کوي بیا د هغه سره په بېتمیزۍ هم پوهېږو او خبره دا ده چې لکه دا ستاسو د سوشل میډیا خپلې خبرې دي په دې کې لکه نور عزتمن خلک دې نه راځي منځ ته یو سړی به داسې چې هغه به ستا بېعزتي کوي نو تا له حق دی چې ته د هغه بېعزتي وکړې بلکل چې یو سړی ستا بېعزتي نه کوي ته د چا قام مه یادوه قام لکه په قام کې هر نمونه خلک شته سړي د ذاتي چې د چا سره کومه لانجه کومه خبره دی اوسه او هغه ستا سره کومه خبره کوي نو په هغې کې به د چا نه دونه یو ذره به نه رارسته کېږي چې کوم ځای له ځي څنګه ځي په څه طریقه ځي نو موږ بالکل تیار یو بلکل زما خو رسه دا وعده ده چې زه به هغه الفاظ نه استعمالومه چې موږ او زموږ مشران پې ملامته راځي دا رسه زه وعده کومه او د خرابو خلکو جواب به انشاءالله په ښه طریقه باندې کوو او چې څوک د هغې نه پس هم نه پوهېده په کومه طریقه چې پوهېده هم حقه شان علاج به وله کوو ملګرو دا پیغام مخې ته شیر کوي صحیح ده تحصیلي واړی زموږ سره ماشاءالله لالا ناست دی د ملک ایوب حاجي صاحب د تره زوی وروري ده ماشاءالله زموږ سره پکې زموږ بل ورور هم ناست لالا د اوس نوم دی عظیم بھائی ماشاءالله او زما صحابي بي خو هر وخت را سره ولید ماشاءالله زما ورور او دا لالا چې دی د ما ته ډېرې ښې خبرې وکړې ماشاءالله د سید نواب لالا تره دی او هغه زما ورور دی زموږ د مخکې نه ورور ونو انشاءالله ستاسو د غونډو خبرو سره لالا زموږ اتفاق کوي ټولو ملګرو یو جهان مننه